فلمونه سره ریلیز شوي ادوانه سپر هټ شوي دي ډېره لکی نه قسمتدار په څلورم فلم کې مطلب ته د هیروین آفر وشو جی دا څه وجه وه مطلب ستا د ښایست نه هغوی متاثره شو که ستا د کار نه متاثره شو ته څنګه هیروین واخیستې زما بل ما یو خبره داسې اورېدله چې یاره تا باندې جینکۍ ډېرې زیاته مهربانه دي هغې چې کله راشي نو د هغې ډینر لنچ بریکفاسټ نو خپله کوم که نه کوم خو د هغې د ناشتې او د روټۍ هر څه زه خیال ساتم سهار نه چې ودرېږم هغې له چې څو پورې شپې په روټۍ مې په هغې نه خوړلي زه کور ته نه ځم زه ورته بیا هم دې علاوه څه ضرورت شته نور نو دا هغه خدمات دي که نه جي مخکې د څه اراده ده مخکې به نور څه به کوې مخکې به څه کوم بس محنت به کوې سټرګل به کوې نو مخکې به هله ځې دا کوم که مونږ وګورو سدره نور ده یا زمونږ چې زړې کوم اکټر موسر شاهین شهناز یا دا کوم اکټر چې دوی محنت کړی دی جی زه به محنت کوم کار سره مې مینه ده کار سره مینه لرم نو مخکې به ځې که نه خواهش دې دا شته چې یاره زه هم د هغې په شان هیروین جوړه شم نه د هر چا خپل ځای دی که نه چې شاهد فلم پروډکشنز واحد اداره ده چې دی ښه نه ښه کوشش کوي چې کم د دې رستنی فلم چېرته خاني چېرته فقیرې اوس هغې نه ښه سوچ دی چې دا فلم ارشد خان وایي چې زه د هغې نه ښه جوړ کړم د کوم اکټر سره د کار کول دله خوند درکړي ما ته ټول یو شانتي دي ټول یو شانتي او زموږ چې کوم سپر سټار ټول که شاهد صاحب دی کارباز صاحب دی که جهانګیر صاحب دی که عجب غور صاحب ټول زموږ مشران دي مین کسان دي که نه بالکل د دې نه علاوه په سټیج د کار کړي که نه ډېر شروعات د سټیج نه کړی شروعات سټیج نه بیا داسې فلم ته رالم थर्ड पार्टियानो कड़े दे थर्ड पार्टियानो कड़े दे बल दगा तो शो लगी बल कसो तो शो लगी लक मुंग कलम लदला गोले ज शायद फिल्म प्रोडक्शन सर अरशद सिनेमा की शोगानी कोम चिसोने शोगानी नो आगी लक शो लगी बाकी अरेंजमेंट मा सरी नो आगा जखपल तरफ कोम च कम कार जमा आगा जखपल पूरा कोम السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کاټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په لاهور ملک باغ کې چرته چې د یو فلم ریکارډینګ شروع دی دا فلم د شاهد فلم پروډکشن د سوري لاندې جوړیږي د دې رائټر سلیم مراد صاحب د مکالمه سید تکالی صاحب لیکل چې ډېر یو تکړه یو ډېر ښه د پښتو د فلم انډستری یو ډېر تکړه لیکوال دی او دا غي تقریبا په هر فلم کې چې سنا سم مکالمه خامخا هټ کیږي د دې چې کوم دینو دغه اسوسییټ ډایرکټر خالد سعید صاحب ځکه چې بیا زمانه کې لیکي ته کې ما یاد ده او ډایرکټر تاسو ته پته چې ارشد خان صاحب د شاهد فلم پروډکشن ډایرکټر هغه دی وخت ما سره د پښتو د فلم انډستری د ټي وي د سټیج دوه تکړه سټوري ډیر ښه تکړه اداکاران موجود دي یو فیضان احمد بل سیدرا ده چې دوی تقریبا ډیر فلمونو کې کار کړی سټیج باندې کار کړی ډرامه کې کار کړی د ټول وړاندې به فیضان سره خبرې کوي نه بعد بیا سیدرا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام مراد علی صاحب تاسو ډیره مننه او تاسو د پرواز ټیم دې ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغی موږ له ټایم راکو خبره اترې به کو غب شپ لګو د کم فلم په سیټ باندې چې موږ موجود یو خبره اترې به کو څنګه محسوس فلم سیټ باندې موجود دی یاره فلم فلم باره کې بداو ویم چې شاهد فلم پروډکشنز واحد اداره ده چې دی ښه نه ښه کوشش کوي چې کم د دې رستنی فلم چېرته خاني چېرته فقیرې اوس هغې نه ښه سوچ دی چې دا فلم ارشد خان وایي چې زه د هغې نه ښه جوړ کړم نو لګیا و دې سیټ باندې ښه انجوای هم کوو بل دا دی ګرمي شته په سخته ګرمۍ کې زموږ چې کوم ډایرکټر صاحب دی هغه ډېر زیات محنت کوي لګیا دی او د دې چې کوم زموږ رایټر دی او مکالمه نواز دی سید تکالی صاحب نو ټول نه زیاته خواري پکې د هغه د ځکه چې د هغې مکالمې خلق خوښوي لکه جهانګیر صاحب لکه خاص تر ډېر زیات راغه کوي هغوی یو ډیمانډ دی هغه چې هر فلم دغه ګورې زیم وګورئ یاره دا خبر هم صحیح ده جی خو لکه ګورئ چې کم ټایم چې ستاسو رایټر مضبوطي ډایرکټر دی مضبوطي سکرپټ دی مضبوط او بیا دا شی چې مضبوط او مکالمې دی مضبوط نه نو بیا خو فلم نه دی که نه او دې سره ټول ښه خبره دی چې پروډکشن دی مضبوطي چې پروډکشن مضبوطي دا واحد اداره ده شاید فلم پروډکشن چې دی پروډکشن مضبوطي فلم انډستری کوم ګورو چې لیکن په دوی په نوم باندې چلیږي په فلم انډستری نه شاید فلم پروډکشن بار کنو بس ما خیال بیا په کې سپاتیم نه دي ټیم کې شاهد فلم پروډکشن واحد اداره ده
چې لکه تاسو ګورئ چې د هغې خپله سینما د ارشد سینما پېښور کې نو که نور څوک جوړوي که نه جوړوي شاهد فلم پروډکشن به لازمي فلم جوړوي او بل څوک نه ګورم چې په دې وخت په دې ګرانه کې او په تاوانونو کې داسې فلمونه جوړ کړي چې کم ارشد خان جوړوي. سدرا سره خبر کو سدرا څنګه شکر تاسو په لخه پسور کې شکر ډیر زیاته ګرمي ده کوټ دې شولې دي پکول دې په سر کړې دي نو ګرمي دي کی کنه سړو بګټ اپ دې کړې دي ګرمي خوشتا ډیر ده کوله کنه ډیر زیاته د فلم په سیټ باندې موجود دی فلم کې ساسه کریکټر دی زما هیروین کریکټر هیروین کریکټر دی دینه مخې غوتا د مخ سو فلمونه دینه مخې کړو درې کم فلمونه تا یاد دي تا یو بدمعشي بدنه پاتې کما زما پهلا فلم وو اتا کله کړو هغه تیر کال نه وړو کې اختر کې ما کړو ها داینه بعد داینه پس بیا دغه شو فکر تفکری او خانه چې تفکری او یو هغه شو بیا نه پس مې بل ورځ یو کړی یو دا ارباس سے بغا اول اخر ریلیز نه دو فلمونه سره ریلیز شوی ادوانه سپر هټ شوی دي ډیر لکی نه قسمت دار ہے په سلورم فلم کې مطلب ته د هیروین افر شو او جی دا سو جواب مطلب استاد خواهش نه کوي متاثر شو استاد کار نه متاثر شو تی څنګه هیروین واغستی زما کار نه کار دی خو کار میں خو شرمېږه مه کوه خبرې کوه مه یارېږه کار میں خو محنت میں و کار کې مینا میں و کار سره نو ځکه په کوم کار باندې ته محنت کې سټرګل کې خامخا کامیابي الله تعالی درکوي چې محنت مخکې د څه اراده مخکې به نور څه وکړې مخکې به څه کوم بس کار محنت وکړې سټرګل وکړې نو مخکې به هله ځې جی دا کوم وګورو سدره نور دا یا زموږ چې زړې کوم اکټر موسی شاهین شهناز یا دا کوم اکټر چې دوی محنت کړې دي جی مزه محنت کوم کار سره مینه دا کار سره مینه لرم نو مخکې به ځې کړه خواهش دې داشته چې رزم دای په شان هیروین جوړ شم نه دار چا خپل زی دی کنه تا کوم دا خواهش تا کنه څنګه چې زموږ زړې اکټر وي ټاپ هیروین وي نومي ګټلو تام دا خواهش یې په شان نومو ګټم ولې نه ان شاء الله یو دا اکټر دا خواهش چې په سکرین باندې رالم چې یو سٹار جوړ شم خبرې د ډېر نشو کول فیضان سره زیاتې خبرې فیضان سره غواړي دا جوړه ولې یریږي دا یریږي نه اصل کې ګوره انټرویو ورکوي کنه هغه نروس کېږي لګیا دی نوې ده او بل دا چې د دې ګوډ لګته چې دې ته چرته خانی نه چرته فقیری پروډکشن دی د مل پروډکشن هاوس دی ته او ما خبره د کوم کنه چرته خانی چرته فقیری دی ل فرست چانس ورکو ټیک ته دینه مخکې دی فلم ارباز صاحب سره کړو خو دې ته شاهد فلم پروډکشن چې ملاو شو نو اغي دا اراده وکړه چې دې ټیم موږ په دې باندې د خور کریکټر کو نیکسټ ټایم به دا زموږ هیروین دې سره پرومس کړو نو اغي خپل وعده پوره کا شاهد خان سره هیروین واغشتا نو ماشاءالله جینه ویل لوکتا ویل ډریس تا خخ کاری فیس خده فیس بیوټي خده نو دی په وجه هیروین واغشته دین علاوه ډانسر هم خده ته ګوره شاهد خان چې موږ ګورو د پښتو فلم انډستری سپر سٹار دی وخت کې ته چې هغه سره هیروین ول دا ډول احساس خبره ده کنه جی دا کوم اکټر سره د کار کول له خوند درکې ما ته ټول یو شانتي ټول یو شانتي او زموږ کوم سپر سٹار ټول کا شاهد صاحب دی کارباز صاحب دی جهانگیر صاحب دی عجب ګور صاحب ټول سر تاجونه دي ټول زموږ مشران دي مین کسان دي کنه بالکل ودین علاوه په سټیج د کار کړی کنه ډیر شروعات د سټیج نه کړو شروعات سټیج نه بیا د فلم تر عالم حافظانه دا راته وای چې ته ډیر زیات شوګانی لګې نو شوګانی لګول کوم ګورو لکه دی خو یو طرف ته فلم ولګی نه وي ای سره بیا شو لګی نو دا ماته ناجایز نه ښکاري څه لکه فلم سره ډیسټرب کیږي نه فلم سره ډیسټرب کیږي خو دا کمپټیشن مونږ کلم نه کړي لکه شاهد فلم پروډکشنز یا ارشد سینما ول دا کمپټیشن نه کړي دا ثرد پارټیانو کړي دي ثرد پارټیانو کړي دي بل دغه ته شو لګي بل کسو ته شو لګي لکه مونږ کلم نه لګولې ز شاهد فلم پروډکشن سره ارشد سینما کې شوګانی کوم چې څونه شوګانی نو اغي لکه شو راګي باقي ارینجمنت ما سره نو اغه ز خپل طرفه کوم چې کم کار زمي اغه خپل پورا کوم خو کمپټیشن کلم مونږ نه کړو نه کمپټیشن کوو بل ما یو خبر داسې اورېدل چې را تا باندې جنکې ډېر زیاته بیره باندې دي دا چې لکه هغه داسې ځواب کنه چې کوم ګورو زموږ کوم پښتو فلم د سپر سٹار دي یا نومونه خبر یا والم خو هغه چې کوم دي د یو څوک زموږ سپر سٹار دي جهانگیر صاحب دي شاهد صاحب دي ارباز صاحب دي نه علاوه د سیکنډ کریکټر سره په سټیج باندې غاڼه نه کې او تاسو راکې دي سوچ ده یاره ما سره کوي لکه خبردار ګوره اټریکشن پکار دی بل دایری چې کم زموږ سٹارز دی هغه شاهد صاحب دی جهانگیر صاحب دی ارباز صاحب دی یا A to Z چې موږ سره شو کې کار کوي کنه دې سره زموږ چې کم فیمیلز آرټیسټان دي سینیئر نو
اغي سره زما لکه کمپیر ار سره ټیکی کنه نو هغه وجه ده نور سره نشته بل ګور اخلاق ټول نه بهترین شی دی زما اغي سره اخلاق ته اغي چې کله راشي نو د اغي ډینر لنچ بریکفاست نو خپل کوم کنه کوم خدایي د ناشته او د روټه هر څه خیال ساتم سار نو چې ودرېګم غیلا چې سو پورې شپې پر روټه پاغي نه خړلې زه کوړته نظم زه ورته بیا مم دین لواسه ضرورت شته نور نو دا هغه خدمات دي کوي کله غالي جی امر به شو کې ویلو چې زمانہ مر چا پکاري دې په ځان نه اخلي نه خبره دا څه نو کړي خبره دا څه کړي مونږ فلو کې غب شپ لګول بیک سټیج لکه بیک سټیج مونږ ټول آرټستان نه غب شپ لګاو کنه ناغي ماتي فیضان زده سانو کا کار کوم چې د کتا سم تنګوم کنه ناغي په سټیج خدا خبرو کړه دې د پارو کا چې لکه انسان د ګوره څوک شو کول غواړي ډرامه کول غواړي یا نور څه کنه هغه خپل نمبر نشي ورکولې کنه ناغي وی چې فیضان سره کنټیکټ وکړي چې ما ډرامه کې څوک کاس کې فلم کې کاس کې څه خبري بس فیضان پوښه زه پوښه دا حساب دې فلم په والی سره خبره تر دې کې ستاسو کریکټر یاره زدار شپ سیب ټول نړم به ډیر زیات شکریا ادا کوم چې ما ته پهله فلم کې مغي چانس لکه زما پهله فلم وو ټیک ته انډستری کې زما وخت ډیر شوک ما کار کوم ایز ا ډرامه ایز ا پروډوسر ما کړی ډرامې فلمونه کنه خو زما پهله فلم چرته خانه چرته فقیرو چې هغه کې زده شاهد خان ملګری کریکټر زما او دې فلم کې زما دا رول دی وسره ز میا صاحب مونږ ملګری کنه او شاهد صاحب نو زه دا ډیر زیات شکریا ادا کوم چې په ما اعتبار او داسې کریکټر په ما بالکل هغه غټ کریکټر دی په بل فلم کې څنګه غټ کریکټر وبدي کې غټ بالکل هغه کې زما ښه کریکټر لکه شاهد خان سره په یو فریم کې درېلم ډیره غټه خبره ده نو سټاران دي سټاران سره درېل زموږ د پاره د فخر او د ویاړ خبره ده دین علاوه چې د اوسنۍ کم فلم دی هغه کې مونږ له خیر لګ مخ کې هغه کې مونږ وایند اپ کې لمسم مرو دی کې مونږ وایند اپ کې قرباني وغیرہ دا شونه دي نو زب ټول نه پهله د شاهد فلم پروډکشن هغه نه پس ودار شت خان ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې مونږ ته بار بار داسې مو کراکې سدرا درته و چې فلم کې تا د دې مخکې فلم کې سیکنډ مطلب کریکټر کړو تعالی شاهد خان ارشد خان تعالی د هیروین کریکټر درکو شکریا ادا کول غواړي ډیر زیاته زه ډیر زیات شکریا در کوم چې مال یو هیروین کریکټر را کو دومره عزت ولې چې یو لوی ریسک مطلب نوې جنې باندې چې د خور کریکټر کړي او دونه غټ کریکټر دونه بوجي واچو او نو دا ما د پر ډیر غټه خبره احساس خبره ده بالکل احساس خبره ده ما بل درته و چې د کم د فسټ باندې موږ موجود یو تم موجود نور اکټران موجود دي نو ډایرکټر پروډوسر یا اداکار چې کم دي تاسو کمپرومایز کوي په کم نظر ته ګوري په ښه نظر ته ګوري په بد نظر ته ګوري ټول ما ته په ښه نظر ګوري ما ته چا د سمې دی ویلي غلطه خبره ما ته چا نه ده کړې مطلب صحیح ماحول بالکل خپل کور ماحول دا نه محسوس چې راځه کور بار راغلی ما یا داسې یا دغه سي نه ماحول سټي مطلب کنه بس بالکل اوکې ماحول د بعض خلکو خدا خیال یې دوی بار لاړ شي نو پته نه څه بکی نو دغه ماحول خو نه کا مزیدار غریلو ماحول د کور بالکل د کور ماحول مراد علي صاحب دا شاهد فلم اداره چې د شاهد فلم پروډکشنز کنه د دې ماحول د کور غونډې کې من به وخت تیر کما تم پته او بل شاهد فلم پروډکشن له دا اعزاز هم حاصل دی چې تاسو په خوا وخت نه شروع شي اوس پوري پهلا ریسک د نیو هیرین او نیو فیس راوستل د شاهد فلم پروډکشن دی پهلا ریسک هغه چې تاسو افرینو ګوري سونو لالو ګوري اے ټو زیډ چې نور زاره سون اکټران دی اوس په نوی راغلي دي دا چانس ارشد سیو ورکړي نو د سې د جنې لم دا موقع ورکا الله دې دام کامیاب کړي څو غاڼې چې دا دینه به هیروین جوړ شي کړه ته پتا خو سره کار وکړه مطلب په سټ باندې سره موجود وي تا په کې څه ټیلنټ ولري دی یا ما خو سره کار وکړ د ډومبه نه سٹارټ نه ما سره کار کړی دی فرست شوي ما سره یوځای کړی دا پهل ورځ نه د دې تعلق لکه نور چا سره سلام دوا و کنه خو فرست سلام دوا ما سره و نو هغه وخت نه زه پیژنم نو ان شاء الله دا جنې به دې ته ما هغه وخت مل بیان ویم دا به یو زینی سی یو مقام ته ورسی او کوم د فیس وګورو د مطلب باډي سټرکچر وګورو ډیر زبردست کولم دا مزیدار او سمارټ هم دا نو مهنت یو کو خواري وکړه ګوري جی کولې مزیدار سمارټ دا دنیا ته مخکاری ټول نه خې اخلاق ته د دې جنې اخلاق کړي او بل چوپ شاپی د لکه فزول خبر نش ګوسته انټریو کې لګی کن نو ګور نه هغه ته خبرې جواب نشي درکولې نو دې جنې پر جبه نشتا نو چوپ شاپ تو کته نور جنہ کې وګوري نو غس غس جبه به دی ولی او لګیا به سنه سبنوي پوه کنه نو دې جنې اخلاق د خپل اخلاق د لازم خلک تعالی دی وخت خبرې نه درځي ټیک شو ته لا نه وی کنه داسې به یو وخت راشي کنه چې ته مال بیا نمبر نه راکې داسې ولګي
کله څومره ته کار کې کنه ستا په مطلب ته ما ته ګوري بل ته ګوري په سیټ باندې اکټرانو سره به کېنې فاسي ته په خپل است مهنت به سټرګل به وشي ته بس ذکړو کې دا وینا او د سیدا خپل سینیر اکټرانو سره چې کېنې په خپل وینه خو کار ته چې ګور مطلب سینیر اکټر کم سین کوي ایته ته ګوره چې هغه څنګه کوي نو ذکړه دا نه پکار ده زم هغه ته ګورم او هغه ته می سوچ وکنه چې دا غي څنګه کار دي څنګه نه دي بس بیا غي نزد کوم نور کیمرې مخکې خو زه بالکل کې مال خو بالکل یار منه خو دا انټرویو ټایم کې لګ نه بس زه کنفیوز کیمرا خو زمام دا یوازې فلم کیمرا چې ما هم نه ده کنه دام کیمرا ده نو ته ولې کنفیوز دي نه دا مېګ چې نه مې دا ته ما ټول زما یاره پیدا شي ما کنفیوز شم بالکل بهرحال خیر چې څونه وخت تیریږي ته به انټرویو ورکې ته بیا چې څونه کار مطلب ته څونه کار وکي ته خپل دغه شي بیا بس سټ شي بیا به نه یاره نه به کنفیوز کېږي بیا به دونه خبرې به درشي چې ما ته چې بیا به مال نه مراد علي صاحب دا خبره ستا بالکل صحیح ده دا ټول دغه دا ټول دا سړي ګوره ما مخکې راځه کې څه خبر وکړه دیتا چې کله دا ایز ا هیروین دی فلم کې کاش وکنه مې جینې یو خبره ده دا نه چې سبا مونږ هم نه پیژنې اوس ته هیروین شوې او چې مونږ ته زمونږ کار دی ته ماته تو کوړ پوه شوې کاره نو مې ځان چې مونږ هم هیر کی نه دا ورته ما هم ویلي دي او جینې همداسې اوسه دا نه چې بیا دی دا راته ووایه چې دې فلم کې څوک دا خو پکې دا خبره وکړم ونه کړه دې فلم کې ټول لړومبی زموږ فلم سٹار شاهد خان فلم سٹار عمران خټک فلم سٹار محمد حسین سواتے صاحب بابر صاحب دین علاوه زمان بغدادي صاحب دی جی سینئر ایکٹر دی زموږ نسیم پهلوان صاحب دی زموږ چې ډیر زیات زما استادانو کې راځي جی نسیم پهلوان صاحب زموږ استاد دی مونږ قدر کو صحیح دی جی او بیا چې مونږ فیمیل آرټسټانو ته راشو نو سینئر آرټسټ زموږ شهناز صحیح دی شهناز لاهوري میډم بیا هغې پسې دویمه د جیا بټ جی بیا دې کې یو بل نیو فیس دی د هغې نوم دی بسما او بیا ورپسې بله هیروین چې ده دا زموږ د ناسته سیدرا جی دین علاوه تبسم ده پکې صحیح دی جی نو آرټسټان پکې دین علاوه زموږ چې څونه دي بلا ډېر دي ټي سي لکه کسان ډېر زیات دي که نامې علم نو کم از کم یو ګنټه په هغې هم لګي دې کې کاسټ ډېر زیات دی نو دا تاسو له ما هغه مین کاسټ یاد کو چې کم مونږ وایو چې مونږ له سترګو وړاندې طارق جمال ماما دی زموږ سینیر آرټسټ دی جی لکه دا اوس ګورئ چې دا زموږ آرټسټان دي نو مطلب د غټ بجټ فلم دی غټ بجټ دې ټایم کې ټول د غټ اختر لکه خلک وایي کنه اوس اختر کې وو بجټ غټ فلمونه هو لکه چېرته خاني چېرته فکر نور غټ فلمونه الله تعالی یو بری ورکول خو دې ځل ټول نه غټ بجټ فلم د غټ اختر د شاهد فلم پروډکشنز فلم دی بل نه دی ټیک شو ډیره مننه فیضان سره دا خبره تر اوسه سدرام را سره ناسته دا ایله خو ډیر خبرې نه وتلې بار ډیر خبرې موږ وکړې خو بیا هم سره خبرې وکړې نو اوس په درځي اجازه ته غواړم مرشته چې خوشاله اوسې آباد اوسې الله پامان